تازه طالبانو په سپین بولدک ولسوالۍ کې څوک او ولې ووهل ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ کې 15 تنه عام محضر کې په درو وهل. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو ابتدایه محکمې 15 کسان د لواطات، زنا او غلا په تور عام محضر کې په درو وهلي دي. سپین بولدک د طالبانو ابتدایه محکمه وایي دغو کسانو ته یې تېره ورځ چهارشنبې 12 د تلې په عام محضر کې سزا ورکړې ده. دوی زیاتوي چې د دغو کسانو له ډلې 3 تنه یې په لواطات او زنا، 2 یې په غلا تورن وو چې د جرمونو د اثبات وروسته یې هر یو ته 30 تورې وهلې دي. تر دې وړاندې هم د سپین بولدک ولسوالۍ لپاره د طالبانو ابتدایي محکمې 8 تنو ته د قصاص، درو وهلو او بند سزاګانې ورکړې دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.